बरकातुहुम العالیہ حضرت مولانا مفتی کرم اللہ سے، مولانا عبدالوہاب سے، مولانا صاحبان الحق سے نور ډیر ستاسو د دغه علاقې مشران علماء کرام موجود دي او بیا ستاسو د دغه پاټک غیرتمن مسلمانان مشران کشران ما او تا چې نن په کومه خوشحالۍ کې دلته را جمع شوي د مولانا عبدالوهاب صاحب چې کم باغ لګولی دی او هغوی کم محنت شروع کړی د هغه محنت د هغه باغ د هغه نتیجه او د هغه ثمره ما او تا ته نن په خپلو سترګو باندې ښیي چې تاسو د دغه مدرسې سره کم تعاون کوئ، تاسو د دغه مدرسې سره کم امداد کوئ، تاسو دغه مدرسې ته کمې دواګانې کوئ، ستاسو زړه د دغه مدرسې څخه کم دی، نو الله تعالی دغه مدرسې له د دغه مدرسې استادانو له دا توفیق ورکړو چې زما او ستا بچو ته نن هغوی د هغه علومو چې کومه اخري مرحله ده چې هغه ته زموږ د علم په اصطلاح کې افتا وایي، د علم په اصطلاح کې تخصص وایي، چې هغه د دورې نه هم وروسته کېږي، د دغه نه دیارلس فاضلان زما او ستا مخې ته په نظر باندې راځي او په دغه باجوړ کې دا واحده اداره ده چې اولې دغه تخصص شروع کړي، اولې دغه افتا شروع کړي، دې له ډېر طلبا راځي خو د دوی سره د دغه ګنجایش چې دومره اړي او بیا ستاسو د دغه علاقې بچي هغوی ته الله تبارک و تعالی هغه عظیم کلام په سینو کې دی راوسته، د استادانو محنت نتیجه وه، بعضې ناظره خوان بعضې حافظان ما او تا ته نن په سترګو باندې ښیي. محترمو دغه مدارس چې کوم دا محتممین چلی ملای تړلې ده دې ته چې موږ به د دغه مدرسو خدمت کوو، ستاسو بچو ته به تعلیم ورکوو او دغه محتممان چې دی هغه ځان ذلیله کوي او زما او ستا مخې ته ودرېږي، زما او ستا نه د چاندې طلب کوي، زما او تا ته دا پیغام راکوي چې ما یوه مدرسه جوړه کړې او په دغه مدرسه کې زما سره تعاون وکړئ. محترمو یاد ساتئ دا خبره چې دا کم محتمیم چې دا الله تعالی په څلور څانګه باندې روح پیدا کړي، سترګې زما او ستا نه الله تعالی ښې ورکړي، شکل زما او ستا نه الله تعالی ښه ورکړي، لاس او پښې زما او ستا نه ښې، خو بیا هم چې دا ما او تا ته ودرېږي دکان په دکان باندې ګرځي او هغه خپل کاروبار یې پرېښی، خو کاروبار شروع کې یقین وکړئ زما او ستا نه دغه محتمیم ښه کار شي کولی، خو زما او ستا یو بچی دا لندن له یو پیسې ګټي، خو دغه محتمیم بډه راونګښته لندن له لاړ، د دغه نه دا پیسې ډېرې شي ګټلی، امریکې له ځي، سعودي له ځي، فرانس له ځي، بار ملکونو له د پیسو د ګټلو دپاره ځي، خو دې محتمیم دغه عزم او دا ارادې وکړه چې زه دنیا ګټم نو بیا یې زما او ستا نه دا دنیا ډېره شي ګټلی. خو دغه محتمیم او مدرس چې ځان مدرسې ته وقف کړی په 4 او 15,000 روپۍ باندې دا ګزاره کوي. یاد ساتئ دا خبره چې د محتمیم په مدرسه کې د زیات د مدرس په مدرسه کې د زیات نه زیاته تنخواه دا د 18,000 روپو نه زیاته نشته، او ته یو ماشوم وروله په یو هوټل کې د چا سره نوکر کا دغه ماشوم کو لوښي انځي هغوی له کو باروالي کوي هغوی له دغه ماشوم له خامخا 15,000 روپۍ تنخواه ورکوي که نه ورکوي. ته د ځان سره تاسو اکثر دکانداران یې د ځان سره په دکان کې یو ماشوم واله، دغه ماشوم ته صرف دا وایه چې ماله د پلانکې شی راله زه به یې توام، هغې له رالې او ته یې ورته وهه دغه ماشوم له خلک 15,000 روپۍ د میاشتې ورکوي، خو لیکن دغه مدرس
چې دا په دغه 2000 او 6000 او 5000 او 2000 روپۍ باندې گزاره کوي د دې څه زما او ستا غم دی د دې څه یو فکر او سوچ دی چې د دغه انسانانو لپاره کوم چې دنیا ته راغلي د دې په دغه دنیا کې لږه زندگی ده د ټول عمر په دغه دنیا کې نه خو ډېره زندگی په دنیا کې راشي 80 کاله زندگی 100 کاله ته قسمت والا ورسی دونه زندگی د چا نه او دا کم کور چې ما ته نن په لکاو او په ارباو باندې روپۍ په دې لګو ښایسته ښایسته آبادیانې په دې کې کو ښایسته ښایسته واشرومونه برندې چتونه په دې باندې جوړو دا کور زما او ستا عارضي کور دی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي چې یو ځل زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شا نه ونیولم د دې ځای نه او ویل چې یا عبدالله کن فی الدنیا کأنک غریب او غابر سبیل ای عبدالله په دنیا کې داسې شته لکه گویا کې ته مسافر نه ماخا گویا کې ته تېرېدونکی د لارې یاد ساتئ دا چې ما او تا په سفر باندې لاړ شو یو څو ورځې زما او ستا په سفر باندې بیرته ته ما او تا خپل وطن ته ځو او دا مې یقیني چې دا ځای زموږ نه پاتې کېږي زه په سفر راغلی هغه ځای کې څوک پاخې آبادیانې نه جوړوي د ونې یخ ته دې دمه وکړه مسافرې د دغه ونې یخ ته څوک آبادیانې نه جوړوي خو په ما او په تا باندې مادیات ډېر شوي سوچ او فکر هم دا دی چې دغه دنیا زموږ دپاره ده خو زه نه وم اولاد ته به مې پاتې خو لیکن یو بل کور ته زموږ او ستا فکر نشته هغه بل کور جوړول غواړي هغه په دنیا کې تا باندې ابراهیم علیه السلام باندې چې کله په لیلة المعراج کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام راتېرېده ابراهیم علیه الصلاة والسلام ورته وویل چې اخبر امتک ان الجنة قیعان ته خبر ورکړه امت ستا ته چې جنت خالی میدان دی وتربتها طیب او خاوره د جنت دا ډیره پاکه ده خو د جنت ونې چې ته پکې ونې نالې ته پکې بنګړې نالې نو د هغه ونې او بنګړې دا به په دنیا کې په جنت کې نالې مولانا عبدالحق کوړوي صاحب هغه یو واقعه لیکي په الحق کې او دلته یو کرنیلو په کوړي کې فوجي کرنیلو وایي هغه به چې کله هم تنخوا واخیسته چې راغله تنخوا به په میل باندې نیمه کړه نیمه به مدرسې له راکړه او نیمه به یې ځان سره کېښوسته وایي ما ورته یوه ورځ وویل چې مولانا ستا دا کرنل صاحب ستا به مصروفیات ډېرې پیسونه دي څه دي او تا همیشه لپاره د تنخوا نیمه دلته راکړې او نیمه به یې ځان سره وړې وایي هغه راته وویل چې مولانا دا زما په تا باندې څه احسان نشته خو زما 2 کوره دي یو کور زما دا په آخرت کې دی او یو کور مې په دنیا کې دی نو زه چې دا تنخوا والم نیمه باندې زه هغه یو کور جوړوم او دا نیمه باندې دا بل کور آبادوم ما ته چېرته دا سوچ وکړو چې ماښام په دوکان کې موږ پیسې وګټلې او دغه پیسې موږ راواخیستې دا و چې دا نیمه موږ د مولانا عبدالوهاب صاحب مدرسې له ورکړو چې په جنت کې زموږ کور جوړ شي او دا نیمه خپلو بچو له ویستو چې د دنیا کور ته ودل دا سوچ هم چېرته وکړو سوچ هم چېرته دا نه دی کړی هغه فرضي زکات هغه هم ډېر په دغه باندې ورکوو چې اوس د دې سامان به په کمو پیسو مې چې اخیستې هغه نرخ بیا وي خو نه دا کمې پیسې چې اوس یې خرڅوم دا نرخ به وي د مفتیانو نه تپوسونه کوو او دغه فصل دی چې زه دې سولر باندې اوبه کوم په دې کې به شلمه یو کو په دې کې به لسمه یو څومره به یو څومره به نه دا تپوسونه علماو نه کوو چې دا زکات هم راباندې څونه کم شي نو دونه به ښه هغه نفلو صدقاتو ته زموږ سوچ نشته هغه کور ته زموږ سوچ نشته خبره ما دې پسې کوله چې د دغه علماو په موږ باندې احسان دی چې دې علماو دغه مدارس جوړ کړي دغه علما خپل دنیایي کاروبار یې پرېښی
دی علما زما او ستا در ته ودرېږي، زما او ستا نه چاندې غواړي او دا یقین وکړي چې دی عالم په تا پسې دوکان نه نه درغلی چې ماله چانده راکړه، زما یقین نشي چې ته روپۍ راواله خپلې هغه ملا له ورکړې چې دا واله. او که دوکان له یو کس درغی تا 215 روپۍ ورکړې، پته نه لګي چې کمې روپۍ د الله په در کې قبلېږي. رحمت حق بهانه می جوید، رحمت حق بهانه می جوید. د الله تعالی رحمتونه بانی لټوي. کله په ځینې وخت کې د الله رحمت په جوش کې راشي، د یو سپي په اوبه کولو باندې الله تعالی روغ ګناهګار انسان بخي او جنت ته بیایي. پته نه لګي چې په کوم وخت کې د الله رحمت په جوش کې راځي. دغه علما زما او ستا نه چاندې غواړي. یو ځلې ما خپلې مدرسې دپاره چانده کوله، بیا دغه ته لاړم مردان ته، یو کس لاله اته پکې ده، په هغه ډېره پخوانۍ خبره ده، تقریبا چې دا 93 د دغه سنې خبره ده. پکې لاله راکړه، اته پکې د چت راکړه او 15 پکې چې کوم دی دا یې د ډنډې راکړه. بیا ما د هغه شکریه ادا کړه. هغه راته وویل مولانا زما شکریه ما ادا کوه. ویل ځکه په الله تعالی ما ته دا ویلي وي چې باجوړ کې او په باجوړ کې په ماموندو کې او په ماموندو کې په چنګۍ کې یوه مدرسه ده او دا پکې ته هلته ورسوه، نو زه به څنګه تلې او څه تپوسونه به مې کولې. ویل ستا خو ستا یو لوی احسان دی چې ته رالې پکې هلته وړې، دا د دې یو احسان دی په موږ باندې. او بیا زما او ستا بچوله په هغه زمانه کې چې دا د فساد او د شر زمانه ده، چې دې زمانه کې رسول الله مبارک وي صحابه ته کو تاسو هغه 9 حصې پرېږدئ او په 1 حصه عمل کوئ، تاسو به ناکامې وئ. یو داسې زمانه به راشي چې 1 حصه عمل به پکې 9 حصې به پکې نه او هغه به کامیاب وي. او دا علما وایي چې دا اخلاص دی، اخلاص. او که موږ وګورو نو نن په موږ کې هغه اخلاص ختم شوی دی. مانځله ورشه په ټول جومات کې به د امام نه واله تر ادنا مقتدي پورې یو کس به هم داسې نه وي چې د هغه 100% توجه الله تعالی ته وي، د هغه 100% فکر په مانځه کې او د هغه نه واله د هغه نیت تړلو نه سلام ګرځولو پورې دی یو طرف ته هم سوچ نه یو ټول فکر یې په مانځه کې. دا ده خو نه ده. زه ځان نه چې نیت تړم، د ماسپښین نیت تړم او د مازدیګر لمونځ کوم او د ماښام لمونځ کوم، په 4 او 5 ځل باندې ماسپښین ته راسم شو. او بیا چې ودرېږو نو بیا هغه سوچونه چې هغه د سره نه راتله نه به هغه په مانځه کې شروع شي، راځي او راځي او راځي. یو ملا وایي لمونځ کوو، بیا په رکعتونو کې خطا شو. چې رکعتونو کې خطا شو چې 3 رکعته مې کړي کو څلور، وایي مقتدي وویل چې هغه ورته ویل مقتدي و چې صاحب 3 رکعته دې کړي دي څلور نه دي. وایي د دې دا خیال وکړي چې دا ډېر په توجه سره لمونځ کوي. وایي بیا ترې وروسته تپوس وکړو چې تا ته څه پته ولګېده؟ وایي هغه وویل چې زما 4 دوکانه دي او د یو دوکان حساب زه په 1 رکعت کې کوم، د 3 دوکانونو حساب مې کړی دی، 1 دا راته پاتې دي. نو دې نه را پته ولګېده چې 3 رکعته دې کړي، څلورم دې نه دی کړی. موږ خو په دغه مانځه کې دا دغه سوچونه کوو، د دوکانونو سوچونه کوو، د پټو سوچونه کوو، د سوداګرو سوچونه کوو، دا سوچونه کوو. او په دې شر او فساد په زمانه کې علماو ملا تړلې د دې خبرې ته چې زما او ستا بچو ته علم زده کوي، د الله تبارک وتعالی عظیم کلام ورته زده کوي چې الله تعالی د هغه په باره کې فرمایي. الله تعالی وایي چې قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ووایه ای زما حبیبه دې خلکو ته چې په فضل د الله تعالی څه چې ایمان دی، په رحمت د الله تعالی څه چې قرآن دی. بعض علما دا ترجمه کوي چې په فضل د الله تعالی څه چې قرآن دی او په رحمت د الله تعالی څه بأن جعلنا من اهله، چې موږ یې اهل د دې قرآن ګرځولي. فبذلك فليفرحوا، په دې باندې د خلک خوشاله شي. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها وایي چې په دې کې قرات دی فبذلك فلتفرحوا، په دې باندې تاسو خوشاله شئ. هو خیر دا غوره دی مما د هغه څه نه
یجمعون چې دا خلک یې جمع کوي. په دنیا کې په انسان باندې ډېر مواقع د خوشحالۍ راځي چې یو سړی پیدا شي د مرګه پورې پر انسان خوشحالي هم راځي، خفګان هم راځي، غمونه هم راځي، راحتونه هم راځي. دغه حالت د خوشحالۍ او د غم دا په هر انسان باندې راځي. یو انسان د دې نه خالی نه دی. خو الله تعالی په یو شی باندې دا اعلان نه دی کړی چې تاسو په دې خوشحاله شئ، په دې د خلک خوشحاله شي، په دې د خلک جشن مناو کړي، په دې د یو بل ته مبارکین ووایي. الله تعالی وایي چې د خوشحالۍ شي هغه صرف قرآن دی. نو په دې زمانه کې او دا وایي علما چې د یو سړي په سینه کې قرآن پروت دی او بل دنیادار د هغه بنګړي، د هغه محلات دي، د هغه موټرې، د هغه جایدادونه، او دا قرآن والا وایي چې دا سړی زما نه ښه دی، دې د قرآن توهین وکړو، دا د تجدید ایمان وکړي. الله تعالی دغه کسانو ته چاله چې قرآن ورکړی هغې ته یو نعمت ورکړی، او دغه نعمت یوازې دا نه دی ګڼي چې الله تعالی فضل په دی باندې دی. دا نعمت دا ستاسو نعمت دی. دغه د قرآن والا حافظ په قیامت کې به الله تعالی دې ته وایي چې ته لوړ او د جنت په درجو خیجه، او ستا مرتبه به هغه چې کوم آخري آیات دی تا ولوسته هغه مرتبه به الله تعالی درکوي. خو لیکن دغه حافظ قرآن دې ته به وایي چې لس هغه کسان د خپل خاندان نه چاله چې د ګناهونو په وجه باندې جهنم واجب شوی راوی به سزا سے جنت لبوزه. او دغه علما دغه مفتیان بعض روایاتو کې 80 کسان راځي چې دې عالم ته به وایي چې ته 80 کسان راوباسه او دا د ځان سره جنت لبوزه. یو ضعیف حدیث دی علما یې وایي واعظین وایي چې کله پولیس ورات ولګي، پولیس ورات باندې به خلک تیریږي، څوک به د بجلۍ د پړق په شان، څوک د تیز باد په شان، څوک د هغه کاره اس په شان، څوک د اوښ په شان، څوک په خړپوڅو باندې، څوک په څه به تیریږي. عالم چې ځي الله تعالی به وایي چې ودرېږه مه ځه. عالم به دا خیالي چې ما ګناه کړی زه یې بند کړم. عالم ته به دا وویلی شي چې تا دا علم کړی دا یوازې ستا کمال نه و، په دې کې چا ستا سره مرسته کړې، چا له وظیفه درکړې، چا له روپۍ درکړي. هغه کسان کوم چې جهنم ته نن روان دي هغه هم راوباسه او د ځان سره په د پولیس ورات باندې پورې باسه. نو په دې وخت کې محترمو دې علماو ملا تړلې د زما او ستا بچو ته هغه سمه لار راکړي. خو دې زما او ستا بچو له په مدرسو کې داخل نه کړه، موبایل یې ور واخیستې، په نورو لارو روان کړه، دې نه به چرسیان او بنګیان جوړ شي، په پیسو به بیا دوی مرګونه کوي، دوی به په لارو کې شوکې کوي، مور او پلار ته به هم د سردردي، ګاونډیانو ته به هم د سردردي. نو چې موږ راولګو دا یوازې په مولانا عبدالوهاب صاحب نه کېږي، یوازې په مفتی اکرام صاحب باندې نه کېږي، یوازې په نورو علماو نه کېږي چې ستاسو مرسته د دې سنۍ. پرون ما خپله دستاربندۍ کې مو ویل د عالم دومره موس نه کېږي چې دا په کاله کې یوه کمره جوړه کړي، ځکه په 8000 روپو کې به دا څه کمرې جوړې کړي. خو دا ستاسو د مسلمانانو په تعاون ما او تا به مړي وو، په قبر کې به پراتي وو. دغه چې کوم دی دا بلاکونه دا ایټې دا مړینه په دې مرګ نه راځي. په دې کې به دغه ماشومان سبق وایي، دا طلبه به پکې سبق وایي، موږ ته به ثواب رسیږي. په قبر کې به وو څو پورې چې دا مدرسه وي هغه پورې به دا ثوابونه موږ ته رسیږي. نو انشاءالله چې موږ خپل مالی تعاون د دې سره جاري ساتو، خپل هغه جاني تعاون، خپل د بچو تعاون د دې سره جاري ساتو. الله تعالی به زموږ دنیا هم ښایسته کړي، آخرت به هم زموږ الله تعالی ښایسته کړي.